خو د یارانو په یارو باندې نازېږي خو ځان یې په خوی پوی که نو بیا غم به دوره نه کوي ته خو د یارانو په یارو باندې نازېږي خو ځان یې په خوی پوی که نو بیا غم به دوره نه کوي نه مني زاړه درله صده یاد ساته ګورې دې خلکو سره به روزانه څه نوي ښه کوي ډېره مننه سلامونه او نیکې ښېلې او ډېر احترامات مې منې او مینه محبت او ډېر ښه ساعتونه مې منې مینوالو نن بیا خپرونه ده د صوابۍ اواز او زه یم ابرار نادان او نن را سره بیا تاسو ما سره دی خوا سیټ کې وینئ ډېر ښکلی شخصیت ناست دی هم کې درته هرکلی وایو او د مینوالو سره خپله پېژندګلو وکړه ډېره مننه پورې ما ابرار نادان صاحب او ډېر خوږ ژبي او ښکلي لیکوال اسرار فطرت صاحب چې تاسو دومره کړه وکړو دومره په کلو بانډو راوړی دی ستاسو خوارۍ او یارۍ ته زما د زړه د تله سلام نوم خو اسدعلي اسد مې دی ډاګی یو ډوکې غوندې کلی دی خو ډېر مینه ناک او تعلیم یافته او مهذبه خلکو کلی دی هغې سره تعلق ساتم ډېره مننه او زموږ چې کوم کتونکي تا ګوري او کوم اورېدونکي زموږ بار ملکونو کې کوم مینوال دی هر ځای کې چې دی نو د زموږ د مینوالو دپاره د پروګرام کې څه راوړئ ورور ستاسو دپاره د ټولو کتونکو دپاره ټولو مسافرو دپاره هر پښتو ژبې باندې پوه او شوقي دپاره د کته یو دوه شعر دي او بیا یو غزل دی به ټولو ملګرو سره شریک کړم داسې چې تاسو کتاب هم چاپ کړی دی نو هغه څه نوم دی هغه کتاب موږ داسې اورېدلی دي او جی بالکل زما کتاب راغلی دی تر مارګلۍ به در سره یم یو کتاب شته دی او غالبا 2015-16 خواوشا کې راغلی دی انشاءالله بل کتاب باندې هم کار روان دی خو زما لیکل لکه د شکالي چینجي ډېر په دمه دمه حرکت کوي نو زر ده چې ټولو مینوالو ته به دویم دیوان هم میلو شي د غزل 2-3 شعر دي نور کم سړی په تکل باندې بدخاله نشو نور کم سړی په تکل باندې بدخاله نشو دا یو اسدو چې دنیا پسې لیواله نشو ډېر ښه اسد استاد شعر ورته وکړه بیا مننه جی نور کم سړی په تکل باندې بدخاله نشو دا یو اسدو چې دنیا پسې لیواله نشو او خدای زده چې څه په زړه یوړو د سپینګیري هندو خدای زده چې څه په زړه یوړل د سپینګیري هندو ظالم مړ شو خو خپلو کړو باندې ملاله نشو مننه جی او زه کله کله منافق شم خندا وکم پکې زه کله کله منافق شم خندا وکم پکې خدا غمگین زړګی مې چرته هم خوشحاله نشو مننه جی زه کله کله منافق شم خندا وکم پکې خدا غمگین زړګی مې چرته هم خوشحاله نشو او چا چې به عمر له دامونه لټول خلکو ته چا چې به عمر له دامونه لټول خلکو ته هغه ښکاري نن ځان ایستی د خپله جاله نشو مننه جی او دا مکتب ورته ووایم ابرار صاحب ټولو د جمعې په اوږدو شپو خپل خوبونه کول ټولو د جمعې په اوږدو شپو خپل خوبونه کول یو ستا اسد له ارام نه نو پرکاله نشو ډېره مننه جي ټولو د جمعې په اوږدو شپو خپل خوبونه کول یو ستا اسد له ارام نه نو پرکاله نشو ډېره مننه